مونځ پې موږ نه ماتوو. زه ولې په مونځ نه باطلوو د سړي؟ لږ دی. مکروه ورته به دې وایو چې بې ضرورته دی. اوس یو سړی دی لازم دې کې ماشي وچیچو او په مانځه ودرېدې هغه د وخته پورې په ارام نه شي څو پورې دا ځای لږ ګرولی نه وي. سم خیال دی؟ نو جایز دی. که مونځ بې مات شو جایز دی. تاسو پوه شوئ که نه؟ ها دغه شان د دې عربو بعضو دا عادت دی په دې مانځه کې به دا رومیال لکه نو ته په مانځه ولاړې وي دې ته څه ضرورت دی؟ دا حرکت ډېر دی که لږ دی؟ لږ دی او مکروه دی. ګوره څنګه قاعده مې راته ذکر کړه. اوس به تاسو هره مسله حل کولی شي، خو دا د خواهشاتو نه دی چې یوازې ته خلک ورته څه وایي. اوس یو داسې پکې راوځي کس چې هغه شاذ اقوال بیانوي، لکه داسې کې د دوو کسانو یا درې وي دا دوه قدمه ډېر دي، دوی د خبرو له اعتبار نشته. اعتبار څه دی؟ عامو خلکو له دی چې عام خلک دې ته څه وایي. یو سړی دی که ضرورت راغی سر ګرولو ته او دا ټوپۍ داسې بره کړه او دا ځای داسې وګره او بیا مانځه کې ټوپۍ برابر کړه. لږ دی که ډېر دی؟ مکروه دی؟ نه دی. که ضرورت راغی او که ضرورت نه مکروه کار کوي. پوه شوئ که نه؟ دلته غټه مسله راغله. موبایل کړنګي هغې سره به څه کوې؟ بندې به او دا حرکت ضرورت دی. ضرورت دی بلکې لازم دی. ولې لازم دی؟ د ده مونځ پې هم خرابېږي نورو ده هم خرابېږي که دی ونه کي. دا بعض به د ځان نه څومره تقوا بوجۍ جوړه کي، یعنې په موبایل به یې سندره لګېدلي، اواز به پې هم کولاوي او کړنګه کړونګه کړنګه کړونګه او چې راوځي ته ته هغه ولې نه بندوه؟ نه نوي په مانځه کې به خوځي نه او دا سندره په دې موبایل لګول څه حکم لري؟ او بیا د خلکو دا منځونه داسې خرابول د دې څه حکم دی؟ او خپل مونځ دې څنګه شو؟ بعض وایي یاره وایي توبه وایي یو عربی مې ولیدو او د جیب نه موبایل راوایست او بلې کوبه یې کېښودو. تاسو څه وایي دې ته؟ صحیح دی که نه غلط دی؟ صحیح دی. روا یې اګستو بنې کو. ښه اوس یو سړي موبایل رااګستی دی، څه وایي؟ نه دی صحیح، ځکه چې د ضرورت امر ته حرکت کولی شي او حرکت دلته ضرورت څه ته دی؟ بندولو ته. بټن وبنې ځکه چې جیب کې اکثر خصوصا دا مشران چې کوي هغوی ته بټن نه معلومیږي. اوس خو د موبایلو سره خلک داسې عادت شوي دي چې ړوند ته هم پته وي کومه بټن ده. خو یو سړي ته پته لري اندازه نه لګي نو دته اوس موږ څه وایو؟ ته پرېږدي چې دا موبایل کړنګېږي. یو کس راغی ما ته یې دا ووایي یاره وایي زموږ سره یو عربی دی خو لوی خر دی. دی ټکې ووایي ما ته کمپنۍ کې دی لوی خر دی. ما ولې؟ او انسان ته خر او خبره دې بیان کړې نه ده او سړي دې خر جوړ کړو. وایي زه په چابۍ پسې ګرځېدمه سړي چابي په دغه دوکان کې یا مسوده کې او هغه په منځه ولاړو او وایي دومره خر دی چې هغه چابي یې منځه کې د جیب نه راواغېستی چې کته یې کېښوده. نو ما یاره خر خو تا ته وایي زه خو تا ته نه شم ویلی ځکه چې انسان ته خر ویل نه دي پکار، خو ما دی په دې مسله پوه و. سم خیال د دې حرکت باره کې لږ دی که ډېر دی؟ لږ دی. لږ دی او جایز دی. او بل چې هغه بل انسان کارونه وشو که نه او حرکت څه و؟ چابي راواله بس. نو زه غریب ګرځي به ګرځي به ګرځي به چابي کوم ځای کې پلانې شي کوم ځای کې په دې بعضو مسلو موږ نه یو پوه او بیا تور په هغه چا ولګو چې هغه په دې مسله پوهه شي. تشه ما تاسو ویلو که یو ملګري خبره کوله د حرم کې موږ او تهجد هم کول روژه کې تللی و ډېره مخکینۍ خبره. نو هغه ماشوم د پلار سره و او ژړلې
په دې اول صحیح ناست و خوا کې، خو په دې پس منځ کې ستړی شو، په ژړا شو. اول ته خو داسې ته نشي کولی چې هلته هر قسمه ماشوم به راځي، ځکه چې اکثر هلته دغه زنانو هم دا شوق چې موږ دلته مونځ وکړی نو ځان سره ماشومانه بیا خو بهر یو راولي. هغه ماشوم څنګ شو، بس په ژړا شو. چې په ژړا شو نو دې پلار ورسره بیا دغه طریقه وکړه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کړې ده. ځان سره به غېږ کېنولی، بلکل بغلی و. بیا چې به رکوع له تو کته به کېنو، بیا به راپاڅېد، بیا به نه تر دې چې قنوت هغه دعا یې غوښته، هغې ځان سره د غېږ کې ایسې نیولی او لاسونه یې داسې نیولي وو، او هغه ماشوم ورسره داسې سلام وګرځو، هغه دوی اوبر سره غوږ کې لګیا شي. موږ دا پوښتنه جاهل ته دې خیال دی. یعنې اوس ده ته صحیح طریقه دا ښکاري چې دې ماشوم دې ژړلی، د ده دې زړه ټک کړی وی، چاودلی وی، زموږ دا مونځونه دې ټول برباد شوی وی، خو چې ده دا ماشوم په غېږ کې نه وی راغستی. او که نه دوی مونځ کې وخوځېدی، ځکه بعض دا وی په مانځه کې چې دومره وخوځېدی چې د خپې لاندې د هوا لاړه، مونځ مات شو. او زه چې بیا خو د ډېرو لږو خلکو مونځونه به صحیح، ځکه چې د بعضو دا خپله که جوړ هم دي سي چې دا منځ یې لږ برې د هغې لا خاصې اواز یې راځي. نو بعض خبرو کې موږ نه یو پوهه، او دا د علم ګوره برکت دی چې کله علم دې وکړو نو په ډېرو مسلو به څه شي، په ډېرو مسلو به پوه شي. هسې یو مثال در درکړم بل، نو تاسو وایي چې خبره ډېره اوږده شو. یو سړي ته سخت ضرورت راغی او ښځه یې مونځ کوي کور کې، او دی یو تپوس کوي ضروري دی وخت دی، او دله جواب په کار دی یا په ها کې یا په نه کې. صحیح شو؟ او ښځه په منځه ولاړه، او پلانې تلی دی که نه دی تلی، او پلانې او سړی چغې وی، او دې ښځې ورته مانځه کې وویې. څه مو خیال دی؟ دا حرکت ډېر دی که لږ دی؟ د دې ګنجایش دي مانځه کې. په دې سره مسله ټوله څه شوه؟ حل شوه. نه دې ښځې ته ووایي چې ته دا مونځ مات که، دا موږ نقصان نه کوو چې ته دا مونځ څه که مات که، پوره مونځ مات که. هغه وایي ما 3 رکعته کړي، 3 نه، که په آخري قاعده ناست دی هم دا مونځ مات که، او جواب ورکړه دې خاوند له. دا سر چې معمولي دي چې وخوځوه، بس مسله حل شو. او حرکت ډېر نه دی، حرکت ډېر نه دی. حرکت چې ډېر شي سره مونځ ماتېږي، دا خو ډېر نه حسابوي. پته نه چې یو سړی که دغه دلته زموږ ملګري چې ناست 3-4 که هغوی دې ته ډېر ووایي هغه جدا مسله ده. خو نور زه څه وایم، تاسو څه خیال دی دا سر داسې کي؟ ډېر به که لږ دی؟ ډېر خو نه لږ دی. ورسېدی به که نه، که چاته بیا هم څه اشکال و تپوس کولی شي. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه. بله مسله یې ورانه پاتې شوه، بیا مې ذهن نه وځي. په نفلي مونځونو کې ګوره بیا ګنجایش د فرضي نه هم زیاتي. په نفلي مونځونو کې ګنجایش بیا د فرضي نه زیاتي. دا یاده کوي ګوره، لکه ګوره اوس فرض مونځ په ولاړه کول لازم دي چې کله د قدرت د ودرېدو وي. نفلي کې که یو سړی ودرېدی شي او ناسي، مونځ یې صحیح دی که نه صحیح؟ صحیح دی. معنی دا چې نفلي او فرضي کې فرق دی. په نفلي مونځونو کې د هغه څه ګنجایش دي د بعضو چې هغه په فرضي کې نشتی. نو بیا ګوره نفلي کې ګنجایش راتلی شي زیات. لکه اوس یو سړی ولاړلی د شپې تهجد کوي، او چا په اور باندې ډزه 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 اور دغه کوي، او د ور دې طرف ته دې طرف ته د مخ قبلې ته، او څو قدمه داسې لاړ شي ور کولاو کې بیا راځي خپل ځای. څه مو خیال دی؟ صحیح دی. بلکې حدیث کې هم راغلي چې داسې شوي دي، او دې باره کې آثار هم راغلي دي. مار مخې له راغی مانځه کې، څه به کوو سره؟ مړکی به یې مونځ دې څه دی؟ صحیح دی. مار مخې له راغی مړی که مونځ دې څه دی؟ صحیح دی. ښه بل څه شی مخې له راغی، یو داسې ځناور داسې حشراتو کې چې هغه سړي له تکلیف ورکوي، مخې نه تا لرې کړو. د دې ګنجایش شتي او دا جایز دي، بلکې ضرورت شي کله نه کله داسې حرکت کول.
دا بل حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اعتدلوا فی السجود، سجدہ برابر لگوئی. اعتدال معنی چی دا اندامون کولا ولگی. ولا یبسط احدکم ذراعیهم بساط الکلب، او پتاسو کی دی سوک دا خپلی لیچے یا سنگلی دی سی نخوری لکه سنگ چی سپی خوری، او دا دی تفصیل مخ کے شوید. اس دا گئی نبادوی باب وجوب الطمأنینہ فی الرکوع والسجود. باب دے بیان پا دے مسئلہ کی، دا اس دی تقوک کی رکھا توجہ سر، دا باب دی مسئلہ لے یکھو دے دے چی پا رکوع کے او پا سجدہ کی اطمینان واجب دے. واجب خوب پیجے نہیں گا، یعنی سدے لازم دے. اطمینان او سکون دا پا منزل کی لازم دے. خصوصاً رکوع و سجدہ ذکر کرا، ذکر چی رکوع و سجدہ کے اکثر خلق تادی کئی. او زیم چی دا باب دا دی کتاب خصوصاً چی دیل پختانه دیر احتمام ورکی، ذکر چی زمانگ رکوع گانی او زمانگ سجدی آگتا اس معلومی جی سنگا دی دا غالبانو الا من رحمه ربی، مگر آگا سوک چی اللہ پی رحمو کی. دیکھ حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ راوڑے با صحیح بخاری صحیح مسلم کے، دا حدیث بتاسو کہ دیر ملگرو اوری دلیمی وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تراننوتو، فدخل رجل فصلى، بلی اسرائیم راگے منزیوکو، بیا راگے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام واچو فسلم علی النبی. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جواب ورکو فقال ارجع فصلی فإنک لم تصل، لارش منزو کتا منز ندے کرے. فرجع فصلى كما صلى، اسڑے لار بے منزو کو لکا سنگے چی کڑے اقشا منزو کو. ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بیا راگے و بیا سلام واچو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام جواب ورکو فقال ارجع فصلی فإنک لم تصل، لارشا منزو کتا منز ندے کرے. ثلاثا دا کارسو پیری شو دری پیری، یعنی دری پیری دا منزو کو بیا راگلے سلام چولے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دری پیرو کی ویلی جی تا منز ندے کرے، دے ٹکی تا کو کی دی تا منز ندے کرے. اگو تا دریم پیری کیوی والذی بعثک بالحق، پاگا اللہ می دے قسمی جی تیرا لے گلے پا حق سر ما احسن غیرہو، دے دینا رہو مالا بلا طریقہ نہ رائسی، فعلمنی نراتو خواہ. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دا حدیث پر دیر الفاظ سر راگلے خودلتے جی کم راوڑے آگا، وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، کلچ مانزت ودرگین اللہ اکبر ہوا ہے. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، او بیچ قرآن نتا تسا اسانین آگا والولا. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، بیداگین بعد رکوع ولگوا ودیسی رکوع چی پورا پا اتمنان سر ولگی. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، بیا بدا رکوع نرپاسی تردی چی تب بالکل برابر نیغ ودریگی. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بیا بداگین بعد سجدہ ولگے چی مطمئنہ ہر اندام صحیح برابر ولگی. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،